السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د وای فای پاسورډ معلوم کړئ. یعنې ستاسو شاوخوا ته چې هر څو وای فای لګېدلي دي، اوس که د هغو پاسورډ تاسو ته نه وي معلوم، تاسو په دې طریقه سره کولی شئ چې د هغه پاسورډ معلوم کړئ. نو له ملګرو موږ سره ویډیو تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که تاسو هر ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو هغه ویډیو موږ ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ده د وای فای میپ په نامه ده. ملګرو دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو زه رالم پلی سټور ته. په پلی سټور کې اوس دا اپس ده د وای فای میپ په نامه ده. ملګرو دا به تاسو کې ولیکئ چې وای فای. نو ملګرو دا وای فای میپ پری اپس پری پاسورډ اینډ هوټسپوټ په نامه ده. ملګرو دا به تاسو چې ډاونلوډ کړئ. ملګرو دغه رقم چې تاسو لاندې راسئ د دې چې کم ریټینګ ده ملګرو 4.3 ریټینګ ده. دلته ملګرو د داسې کم ریټینګ د 4.3 ده او دغه رقم دلته دغه اپس به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپس تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ بیا به راسئ هغه اپس په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو ملګرو زه اوس راځم دغه اپس ته، دا به تاسو چې خلاص وکړئ. ملګرو نو زه رالم دغه اپس ما خلاص کړئ. کله چې په تاسو باندې په دې باندې کلیک وکړئ د دې څخه کوم انټرفیس ته هغه دا رقم را روان ده. نو ملګرو لږ انتظار ورته کوو. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو ته خلاص شي ګوره د انټرفیس دا رقم راځي. اول لاره به تاسو راسئ دلته به تاسو په د آی اکسپټ باندې به کلیک وکړئ. دا د خپله پالیسي ده، دغه پالیسي به تاسو اوکې کړئ او دلته به دا اکسپټ کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو اکسپټ کړئ او بیا به دغه رقم دلته تاسو دا نیکسټ ووایئ. کله چې نیکسټ ووایئ بیا به دلته راسئ بیا نیکسټ کړئ او دغه رقم چې نیکسټ ووایئ بیا به ملګرو دلته راسئ انیبل لوکیشن. ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ، انیبل لوکیشن به ووایئ او دلته به دغه تاسو الاو کړئ. ملګرو کله چې دغه دلته تاسو الاو کړئ دلته تاسو راسئ دا به دلته تاسو کلوز کړئ. دا کومه دغه څه ورکوي دا به تاسو کلوز کړئ. کله چې دا کلوز کړئ ګوره ملګرو د دې کوم انټرفیس ته هغه دا رقم را روان ده. اوس به دلته ملګرو تاسو په دې کې دا یو سیټینګ سره وکړئ. دلته به ګوره ملګرو انیبل لوکیشن لیکلی ده. ملګرو تاسو به راسئ په دې باندې کلیک وکړئ، دا لوکیشن به انیبل کړئ. نو انیبل لوکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې داسې په دې باندې کلیک وکړئ دا به تاسو اوکې کړئ. ملګرو نو دا به تاسو سره اوکې کړئ. نو ملګرو کله چې هم تاسو دا اوکې کړئ اوس تاسو په کوم ځای کې پراته یاست، په کوم ځای کې مثال تاسو اوسئ د هغه ځای شاوخوا هر څو وای فای هر څو وای فای کنیکټ شوي، هر څو وای فای هلته لګېدلي د هغو ټولو وای فای کوډونه به دلته تاسو ته راواړي. هغه ټول وای فای به دلته تاسو ته ښکاره کړي. نو ملګرو دغه رقم به دا تاسو لوړ کړئ. کله چې دغه تاسو لوړ کړئ ګوره ملګرو دا ټول وای فای دي. نو په دې کې چې اوس تاسو د هر چا د وای فای پاسورډ معلوموئ دغه وای پاسورډ دلته تاسو معلومولی شئ ډېره په اسانه طریقه سره. نو ملګرو دلته زه راځم ګوره دلته اوس لیکلی ده هوم وای فای، دغه رقم اس سی ایچ کوچلاک ده او دغه رقم هوم وای فای ده ملګرو. نو دغه رقم دا تاسو نور هم سل لوړ کړئ. دغه رقم السید هاسپیټل سو دغه رقم دا ټول وای فای دي. نو ملګرو چې د هر وای فای پاسورډ معلوموئ په دې طریقې سره تاسو هغه معلومولی شئ. اوس ملګرو زه راځم دلته یو وای فای لګېدلی ده زه د دې پاسورډ معلوموم. نو ملګرو دلته ګوره زه رالم ملګرو زه رالم د السید هاسپیټل والا مې کلیک کړله چې د السید هاسپیټل والا پاسورډ چې شته. نو ګوره ملګرو تاسو وینئ چې 1 2 3 4 5 6 7 8 یې پاسورډ ده. دغه رقم دا د سلمان خان په نامه ده کوم یوزر نیم چې ده. نو دلته اوس تاسو کولی شئ چې د وای فای پاسورډ ډېر په اسانه طریقه سره معلوم کړئ. ګوره ملګرو دا د السید هاسپیټل وه دا 1.7 کیلومتر کوچلاک کې د لما لرې ده. نو اوس که هم کله تاسو ته کنیکشن د دې وای فای راواړئ نو تاسو کولی شئ چې د دې کوډ تاسو په دې طریقه سره معلوم کړئ. ملګرو دا تاسې ډېره په اسانه طریقه سره معلومولی شئ. اوس زه راځم دا بل دغه دا هم ګورو ام سی ایچ والا کوچلاک چې د دې پاسورډ چې شته. نو ملګرو کله چې دلته تاسو وایئ تاسو به انلاک پاسورډ ووایئ. انلاک پاسورډ چې مې ووایئ ملګرو نو دلته به ملګرو تاسو راسئ دا زه کلوزوم. کله چې هم دغه تاسو کلوز کړئ ملګرو ګوره دلته 20 کوچلاک. نو 20 کوچلاک یې پاسورډ ورکړی ده یعنې شل کوچلاک 2 0 کوچلاک یې پاسورډ سو.
ام کوچلاک پاسورډ سو ملګرو. نو اوس تاسو کولی شئ ډېر په اسانه طریقه سره د هر چا د وای فای پاسورډ معلوم کړئ. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوې وي. نو که ویډیو مې خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسې لپاره جوړ کړو. او ملګرو چینل سبسکرایبېدا مه هېروئ ځکه موږ ستاسې لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.